السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې یو چا سره ټلیفون کوم باید په څومره انداز باندې وغږېږم، څومره وغږېږم. محترمه دا ستاسو تر ضرورت پورې تعلق لري چې څومره ضرورت په خبرو کې هغونه وغږېږي. ځکه وایي لکل مقام مقال ولکل مقال مقدار. هر مقام لره خبرې سته او هر خبرو لره مقدار او اندازه سته. نو مدة الاتصال باید دومره وي چې ستا ضرورت کې ده پسې ما دومره په مختصر انداز غږېږي چې هغه مخاطب ستا په خبرو باندې نفع نه واخلي، مطلب نه کړي حاصل. خو ما دومره طولاني غږېږي لکه دا بعضې ورونه چې دلته ماته مسیجان پرېږدي، یقیني په اورېدلو یې پرې زه ډېر ستړی شمه. باید سړی مقصد ووایي. زما الحمدلله له طالبونو څخه په وخت کې ټلیفونان نه وله، دا سټلایټ و. نو کله چې به هغه به مو په بازارو کې یو ځای نو کله چې به یو غم و ما د قریبان خبرول نو له افغانستان څخه پاکستان ته زنګ ووهه. نو دی نه و چې اوس د مصرف لحاظ مې هم کاوه چې په سټلایټ ډېره خرچه راکړه. نو چې کومې پیسیو ته به ورغلمه نو چې د قریبانو ټلیفونان په هغه کې پاکستان کې ټلیفونان وله، په افغانستان کې نه وه. نو چې ما به ټلیفون وکیه کړي ما به السلام علیکم ورحمة الله پلانکی د پلانکي ځای څخه خبر کوم. د دې جوړښت د جوړ د ناجوړ پوښتنه به مې په مختصر انداز وکوله. بیا به مې هغه کوم چې مړی و قریب مړ شوی و د هغه خبر به مې ورکړي. بیا به کله کله چې زه پاکستان ته رالمه نو قریبانو به په راخندل چې ستا ټلیفون دا نه چابک او مختصر څنګه دا خبرې په داسې انداز کې وکړم مطلب ادا کړم ټیم لږ وخت. ما بعد ترې وخت د پیسیو والا په راخندل مولوي صاحب دا سټلایټ باندې د خبرې وکولې تر منټ نه اضافه کېږي، هر وار چې ته راسې څنګه دا پرم منټ کې ته خپل مقصد حل کړې. نو زما عادت تا جوړ و. بعضې خلک داسې ټلیفونان اوږده کړي یقیني زه پر داسې ومه چې ټلیفون قطع که بیا مو د مؤمن زړه به ازار سي. نو په دې کې ډېر احتیاط وکړئ، خپل مقصد حل کوئ. نور باره دا پوښتنې ډېرې علاقې بعضې خلک ټلیفونان راوکړي له خارجه مصرف هم ډېر پر روان وي. خو طریقه زه ور وښیم ژر مقصد حاصل که، ژر پوښتنه وکړه تا ولې دومره سره اوږده کړه. نو محترمینو په دې کې لحاظ وساتئ چې هغه مخاطب درڅخه په تکلیف نه سي. آداب الخطیب صفحه 12. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.